د عبرت کیسو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خدای تعالی څخه مرسته غوښتل. وایي دوه په سترګو وړاندې سوالګرو دوی چې د هارون الرشید د ښځې ملکې زبیدې د سخاوت کیسې اورېدلې وي، نو ځکه به یې هر سهار د باچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولې وه. یو وانده چې به خیرات غوښته، نو ویل به خدایه ستا مهربانۍ ته ناست یم، ستا څخه روزي غواړم. او دوهم به ویل خدایه د باچا مېرمنه راباندې مهربانه کړي. کله به چې ملکه زبیده تېرېده، نو د دواړو خبرې به یې اورېدې. نو هغه ته چې د الله تعالی مهرباني غوښته 2 دیناره ورکول، او هغه ته چې د دې باچا د مېرمنې مهرباني غوښته 1 سور کړي چرګ او د چرګ په نس کې 10 دیناره ورکول. نه ورځې هم داسې تېرې شوې، 10مه ورځ یو سوالګر ناست وه او ملګري نه وه. ملکې هغه سوالګر ته ویل چې نور بس نه دی، دا دې 10مه ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم. او هغه بل ملګري چې د خدای هیلې ته به ناست وه، په لیږ مرسته یې هم قناعت کړې ده. او په خپله مخه تللی سوالګر را برګ شو او ورته یې ویل کومه ده چې ډېره مرسته دې راسره کړې ده، خو هر ورځ دې راته 1 سور کړي رالیږه. او ما هم په خپل ملګري په 2 دیناره پلورل، ځکه ما د چرګ پر ځای پیسو ته اړتیا لرله. ملکه موسکې شوه او ورته وویل ساده انسانه، ما د هغه سور کړي چرګ په منځ کې 10 دینار هم درته رالیږه، او تا ساده به په 2 دیناره پلورل. هغه کس چې د خدای تعالی مهرباني غوښتې وه، دا دې نن یې ښه ډېرې پیسې وموندلې، او تا چې د بنده مهرباني غوښته، نو پر هغه حال یې پند. له انسان څخه د هیڅ شي تمه مه کوئ، د هر شي غوښتنه او تمه له الله تعالی څخه وکړئ، ځکه چې الله تعالی ډېر مهربان دی، د بنده غوښتنه پوره کوي او انسان هیڅ شي هم نشي کولی.